د رشتې دپاره او د واده دپاره که دا وظیفه یو انسان راونیسي نو رب العالمین به ورته غیبي اسباب برابروي. که د انسان واده کړی نه وي نو زر تر زره به د دې انسان واده وشي، او که رشته یې کړې وي نو هغې ته به اسباب برابر شي. محترمو، ډېر کرت داسې وشي چې یو انسان وي او هغه انسان کېدن کړی وي او د هغې بیا غربت ډېر زیات وي، یعنې د هغه د واده وس نه کېږي او هغې که درې څلور کاله تېر شي، که د نن نه دغه رونه او دا خویندې د یا لطیفو یا حلیمو دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د هغوی ټولې بندې لارې چارې روانې کړي، او د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین دغې خلکو ته په مناسب ځای کې رشته ورکړي. هغه خلک چې ډېر زیات وګرځېدل او د هغې باوجود هم دوی ته بیا رشته میلاو نه شوله، نو که دغه رونه او خویندې د نن نه د یا لطیف وظیفه شروع کړي نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله دوی ته په ښکلي او مناسب ځای کې رشته ورکړي. یو دویم نمبر هغه خلکه چې هغوی په داسې وي چې هغوی کېدن کړې ده او د هغوی د واده وس نه کېږي، اسباب ورسره نشته چې زه واده وکړم، نو که دغه رونه دا خویندې هم د یا لطیف او یا حلیمو دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله رب العالمین به ورته غیبي اسباب برابروي، او رب العالمین به داسې ځای ورته اسباب برابروي چې دوی په وهم ګمان کې هم نه تېرېږي او زر تر زره به د دوی واده وشي. نو محترمو، راځي دا وظیفه هم درته ښیم او د وظیفې کولو چې کومه صحیح طریقه ده هغه طریقه هم درته ښیم. وظیفه خو ډېره زیات اسانه ده، یا لطیف او یا حلیمو. دا هغه انسان چې د هغه رشته نه شوې یا واده نه شوې نو که هغه دا وظیفه راونیسه په کثرت سره کوي، یعنې ډېره دا وظیفه کوي، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ورته غیبي اسباب برابروي. نو که بې وادې واده به وشي، که کېدنه نه یې کړې کېدنه به وشي، یعنې رشته به خو شي. نو محترمو، ډېره زبردسته وظیفه ده، بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.